أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. مونږ تاسو د الله تعالی په فضل او کرم سره د سورې نحل شپږ او یم آیت پورې الله مونږ ته توفیق را کړی او الله تعالی دې مزید هم موږ تاسو ته آسان کړي او الله دې عمل کولو توفیق را کړي. مزید ورځې هم ډېرې کمې پاتې دي او سبق هم ډېر پاتې دی. زموږ خواهش دا و چې د من سپارې لږې تیزې ووایو، آخري دوه درې سپارې به لږ تفصیل سره ووایو. الله تعالی دې وکړي چې وخت ملاو شي او هغه وویلی شو. الله دې موږ تاسو ته اسانوالی پیدا وکړي. خو درسونه موږ باندې ډېر شول. دا درسونه دي بیا هلته د باغناران کې دي. نن به هلته انشاءالله ماسخوتن درس وي زمونږ د خلافت په موضوع باندې. ډېره اهمه موضوع ده. تاسو ته هم دا درخواست کوي چې راشئ خامخا ماسخوتن په کم 9 بجې جمع کېږي. تقریبا 10 او 10:15 پورې جمع ختمه شي. بیا 45 نه تر 1 غنټې پورې درس یې هغه جمع 8:30 ته جمع 8:30 ته تقریبا 10 بجې درس شروع کیږي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله او الله د پاره دی غیب السماوات پټ شیونه د اسمانونو والارض او د ځمکې وما امر او ندا امر معامله الساعه د قیامت الا مگر کلمح پسترګو د رب پر رب دسترګو البصر استرګي کلمح د پړک ته ویل کېږي د سترګو د موږ کم سترګې رپو د دې فاصله هم لږه زیاته ده دنه هم کمه لکه د دې سوره قیامه کې کومه خبره ده فاذا برق البصر د برق نه د پړک ته ویل کېږي یعنی دو اچانک براشي د قیامت. او یو خو هغه د قیامت هغه نشانات دي چې کوم په حدیثو کې ذکر کړی شوی دی. هغه مختلف نشانات دي. اکثر نشانات دا غنه پوره شوي دي. بیا لس پکې هغه دي چې هغه په آخر وخت کې شي بیا په هغه کې مختصر دي. لکه مثلا آخري کې به دا نوسترګه په بل طرف نه براوخي دي. دا هغه آخري علامات دي چې هغه نه بعد به بیا توبه نه قبلېږي. خو دې نه مخکې چې چا باندې مرګ راشي نو دا سړی قیامت ته برابر شو. نو دا مرګ راتلل دا د سړي دپاره دا اقامت دی هغه قیامت دی. دا شو لکه هغې ته ورسېدو او د مرګ هېڅ اندازه نه لګي. دومره اسانې سره په سترګو رب سره راشي. او هوا او یا هغه اقرب ډېر نږدې د دې نه صيغه تفضیل ده ډېر زیات نږدې دومره نږدې چې هغه نه نږدې بل شی نشي کېدی. نو دا لفظ په خپله د دې دلیل دی چې دا انتهایی نږدې دی. ځکه چې اقرب کې د الف په هغه باندې چې داخل شي اسم باندې نو اسم تفضیل جوړ شي. اسم تفضیل چې جوړ شي مطلب دا چې دا هغه اسم دی چې دنه زیات نږدې یا بل شی نشي کېدلی په نږدېوالي کې ډېروالی راشي انتهایی. ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء په هر یو شی باندې قادر دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دو کسانو په سودا کړی وي
او کپڑا ودا سي غوړېدلی پرتای د با کپړه او چې تکړی نه چې قیامت به قائم شي همدا غرنګ یو سړی به د اوخي پي لشلی بوي لاشلی بوي او د به اغا لاسکلی نه چې قیامت به ور باندې قائم شي همدا غرنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی به حوض یا ټینکی یا د اوبو غلوخه ډکړی د لپاره چې اوبتی وڅکی د بلا اوبسکلی نه چې قیامت به پیراشي او په همدې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی به نوړی داسې راغستی خلې ته بوړي او د بلا خلې ته رسول نه چې قیامت به قائم شي یعنی دومره زر د قیامت او سوره انبیاء ابتدام دینه شروع شوه د اقتربت الساعه نږدې شوه د قیامت نږدې ده د تاسو تیارې وکړي هغه د پاره والله اولا تعالی اخرجکم راوستری تاسو من بطون امهاتکم د خېټو امهاتکم تاسو د میندونه لا تعلمون چې تاسو نه پوهیدئ په وخت کې شیئا په هیڅ شي وجعل او جوړ کړل یعنی در کړل لکم تاسو ته السمع وغنا والابصار او سترګي والافئده او زړونه دا درې شونه د علم ذریعہ ده او دا قران کریم کې بار بار راځي یو شی چې واورینو دماغ ته بزي یو شی چې وګورینو ور باندې پويږي او بیا دغه قبولیت لپاره زړه لعلکم شاید چې تاسو د لپاره چې تاسو دوړ معنی صحیح دي عموما معنی په شاید باندې صحیح راځي شاید چې تاسو تشکرون شکریا ادا کړئ علم يروا آیا ندی کتیدلی دوی ال الطير مرغان ته مسخرات جغه پابندی فی جو السماء په فضا د اسمان کې جو اسمان فضا موسم ته ویل کېږي ماحول د زمکه نه بره اسمان نخکتا السماء د اسمان ان بره ما يمسكهن چې نه راټینګي دوی ندی نیولې دوی الا مگر الله تعالی چانی ولې دوی چا دې طاقت ور کړې ده معمولی غونډه تنګت اواز اولو زوا د واپس روزي ځکه چې زمکه کې هغه طاقت دې واپس دراتلو او دا مرغان چا یې سر کړی په دې اوا کې سوره ملک آیت نمبر 19 تبارک الذی سورۃ کم ده باقی کې مونږ کرانګي موجود آیت نمبر 19 نمبر اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن اغه چا تاسو نه دي ګری د مرغانو ته چې هغه وسره بندي او کلاوي ما يمسكهن الا الرحمن نه دي نیولي بل چې مگر رحمان بادشاہ نیولي تاسو هغه نه عقل نه خلي ان یقینا فی ذلک پدې کې لآیات نشانات لقوم اغه قوم د پاره یؤمنون چې وي ایمان لري ایمان راوړي والله اولا تعالی جعل جوړ کړی دي لکم تاسو د پاره من بیوتکم تاسو د کورونو سکنن زید اوسیدو وجعل او تاسو ته جوړ کړی دي کور څومره آرام زید سکن خو آرام ته ویل کیږي اطمینان ته ویل کیږي دا الله سړي د پته لګي سړی بهر لاړ شي سفر باندې لاړ شي ستړی شي ستومن شي وغیرہ ارتمنه تکلیف چې جوړ شي خو چې کور ته لاړ شي د کور چې کم اطمینان د حاصلېږي دا بهر په ډیرو پیسو باندې یا په ډیرو وسایلو باندې هم نه حاصلېږي لکه څنګه چې تاسو په بازي هوټلو باندې لیدلي هلته لیکلي غټ غټ چې ګر جیسا ماحول دا ګر جیسا ماحول کور نه علاوه ملاوي دی نشي ممکن نه ده او دا هغه ماحول پیدا کولو کوشش کړي چې خلک دې طرف ته توجه وکړي هغه ماحول هغه سکون هغه آرام چې انسان ته په کور کې ملاويږي د کور د دیوالونو سره مراد نه دي د کور هغه ماحول ستا بیبي مور پلار ورونه بچي دا بچی سره وګوري څومره اطمینان بنده ته حاصل شي دا چا ور کړی هغه سره مینا دا هغه لوبه دا هغه ټوکی ټکرې او هغه د بار تا کم سامان راوړي هغه څومره اطمینان دي دا هغه استقبال چې تاسو په کومه طریقې سره وکي استا کور ولا چې استقبال وکي هم دا غره نور خوشحال شي خلک ته خوشحال شي ته هغه ته خوشحال شي دا ټول د اطمینان ذریعہ ده او دا د جناورو په شان دي ژوندۍ نه ده چې بس خوراک کا نو الله فرمایي دا ماته واست نه دي کړی داسې او که زمونږ د بچی پیدا کېدو همدغه رنګي سیستم ویل که څنګه د جناورو ده یا دغه رنګي بلې یو طریقه وي موږ ته به دا اطمینان حاصل نه وي بیا سکنن وجعل او جوړ کړی دي لکم تاسو د پاره من جلود الانعام من جلود جلد څرمن ته ویل کېږي د څرمنو د څاروونه څاروي چوپای یا عام جناور بیوتن کورونا اغه نه تاسو کورونا نه جوړوي لکه مخکې خو خالص خیمه وي همدغه به استعمال دل وسم دغه بهترین سیستم دمغه لکه د خیمو لکه موږ چکرو ته چیزو یا سیل د سړی لاړ شي اسید دا کوم چې د خلک کروانونه کوي دغه لپاره د کورونا ذریعہ او دینه علاوه هغه چې کوم لیدر د کوم چې پستکه دغه استعمالي هغه اوسم استعمالي په کورونا کې باقاعده هغه د زینت ذریعہ همي او هغه د مضبوطیالي ذریعہ همي هغه تستخفونها چې تاسو